عجیبه ایمان. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې ناست او د مسلمانانو په ورسنیو چارو بوخت و. یو دنګ ځوان چې سپیره ویښتان او سپیره مخې و، خیرن کالی اغوستی او پڼې هم څو سایش لیدلې وي، یوه اوږده لکړه په لاس کې وه او څو لوښي لرګي په څادر کې تړلي په شاکړې وو. جومات ته راننوته. امیر المؤمنین او ناستو کسانو ته سلام واچوه او په یو طرف کې غلی کېناسته. امیر المؤمنین او ناستو کسانو د مسافر ګمان پرې وکړ، سلام یې ځواب کړ او په خپلو کارونو بوخت شول. ځوان هم ناست و چې ګڼه ګوڼه کمه شي او دته له امیر المؤمنین سره د خبرو چانس پیدا شي. د خلافت په دربار کې خلک یو څه کم شول. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسافر او سفر وهلی ځوان ځان ته راوغوښته او د حاجت پوښتنې ورځینې وکړه. ځوان ورته وویل: امیر المؤمنین، زه تاسو راغوښته یم. څو ورځې وړاندې ستاسې لیک راغی او دا دی زه له فرمان سره سم حاضر شوم. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر فکر وکړ، خو داسې څه یې په یاد نشول چې دغه ځوان ته لیک استولی وي. نو په خورا تعجب یې ترې وپوښتل: ځوانه، ومې نه پېژندلې؟ زما نه دې په یاد چې تا ته مې کوم بله لیک در استولی وي؟ په دوړو او خاورو ککړ ځوان خپل شلیدلی ګریوان سر راټول کړ او په ډېره عاجزۍ او حیا سره یې د خدای جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفادار ملګري ته وویل: امیر المؤمنین، زما نوم عمر بن مصعب ده او زه تیر کال ستاسې له لوري د حمص والي ټاکل شوی وم. تیره اونۍ د کرنې احتساب په اړه ستاسو فرمان را ورسېده او دا دی زه له هغه سره سم د خپل مال، اسباب او هر څه سره یو ځای حاضر شم. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبرو په اورېدو سره سترګې د ځوان په سترګو کې خښې کړې، ګوته په غاښ پاتې شو او څو شېبې په ځیر زر دغه حالت ته کتل. امیر المؤمنین ته ور په یاد شو چې تیر کال دغه ځوان د مسلمانانو په مشوره د شام د خیراز ولایت حمص والی ټاکلی و. هغه مهال چې دغه ځوان شام ته روانېده نو د ښکلا، خوښۍ او شتمنۍ نښې په ټنډه کې له ورایه معلومېدې. د هغه د اغوستلو کالي په څو اوښانو بار وو. د تورو، زغرو او ډالیو حساب هم نه کېده. خو نن په داسې حال کې د مسلمانانو د امیر په وړاندې ناست دی چې د فقر، غربت او بیچارګۍ له امله له پیژندلو وتلی و. پڼې او کالي شلیدلي وو او څېره یې د بېخوبۍ او نه خوراک له امله تکه زیړه شوې وه. د اسلام خلیفه ورته وفرمایل: الله اکبر، عمیره، ته چې مې تیر کال استولې خورا پنډ او تر و تازه وې، د مال او اسباب حساب دې هم نه کېده، خو اوس دې په داسې حالت کې وینم چې درته کتلی هم نشم. خیر خو به وي، ولې په داسې حال کې؟ هغه ورته وویل چې امیر المؤمنین، له دندې مخکې ما سوداګري کوله او کله نه کله به تاسې سره د خدای جل جلاله په لاره کې جهاد ته هم تلم. ما ته خدای جل جلاله ښې ډېرې پیسې او شتمني راکړه، خو کله چې مو د مسلمانانو په دنده وټاکلم نو د مسلمانانو د ښېګڼې په لاره کې مې ځان هیر کړ. امیر المؤمنین، د حمص خلک زکات او جزیه هم په مینه ورکوي. تیر کال مو په میلیونونو درهمه بیت المال ته تحویل کړل. له محاصلو او نور عوایدو لاسته راغلي پیسې مو د هیواد او مسلمانانو په خیراسۍ کې لګولې. په حمص کې مو لارې، کاروانسرایونه، ښارونه، بازارونه، کلاګانې، حمامونه، مدرسې او جوماتونه جوړ کړي دي. حمص تاسو د خلافت تر ټولو ودان، ښېرازه
او بډای ولایت دی. امیر المؤمنین تریو پوښتل د ځان لپاره د بیت المال څخه بندوبست کړی دی کنه؟ عمر بن مصعب ځواب ورکړ امیر المؤمنین د ورځې روژه یم، د شپې په اوبو روژه ماتوم او څو خرما او یا هم نیمه د جوارو ډوډۍ خورم. دغه په څادر کې غوټه لوټه او کنډوله مې د کور اساسه دي. یو دغه څادر لرم چې عورت پرې پټوم او یوه دغه لکړه چې ځان پرې ساتم. حضرت عمر رضی الله عنه د دې خبرو په اورېدو ژړغونی شو. د عمر په حال غبطه راغله او خورا په زور په ژړا پیل وکړ او لاس په داسې ډول په دعا پورته کړ ای الله زه شاهدي ورکوم عمر پاک دی. یا الله ما په جنت کې له عمر سره یو ځای کړي. د عمر سر یې ښکل کړ او د راتلونکي کال لپاره یې بیا هم واستاوه. خو یې د وخت مسؤلینو که اوس تاسو سره د حساب څوک نشته، خو د قیامت ورځ خو شته، هغه ورځ چې د زری زری حساب به در سره کیږي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د هر خاین لپاره به د قیامت په ورځ یو اجنډه وي چې د هغه د خیانت د نښې په توګه به یې پر شا نصب وي. سبحان الله.